او د مختلفو علاقو سیوان چې دلته کې پراته دي دلته کې دا گاک ورته راټول دی په دې باندې بولیانې لږ چا مالونه خوښ شي هغه بیا علي او دا کسان ورسره چې دی ګرځي گاک دی سرګودي نه چې دی دا رالی دی ګلګل ورته ویلی شي وینم نری کوي او بل چې دی شوګر دپاره هم ښه دي د دې بوجګي ریټ څه دی د دې 4.5 په 4 شوي په 400 شوي دي په 4.5 ریټ دی 40 دانې دي پکې غټې ښه 24 دانې په دې کې وي دا وګورئ ماشاءالله نن سبا یې څه ریټونه به د دې چلیږي دا ګران دانې روپۍ 150 روپۍ کیلو چلیږي ښه 150 روپۍ کیجي چې دا هندوانه ده تیرہ سو لکه دا کوم ځای سیو دی وروره دا کویټه دا سیو د کویټې ډېر مشهور دی که افغانستان یار د کویټه سیو چې دی ډېر زیات مشهور دی دې کې خوبي څه ده کویټه دا د جوس ضرور مې جوس وبا دی رابینته ښه جوس پکې ډېر وي کابلي سیو چې دی شګن وي او دې کې جوس ډېر وي دا وګورئ ماشاءالله د دې پیټۍ ریټ څه دی اوس د دې پیټۍ 2600 روپۍ چې دی د دې ریټ دی دې کې څومره مال به دا 12-13 کیلو سیب دې کې څه مزدوري جوړېږي چې تاسو نه یو کس دي څومره به چې جوړېږي دا دې 2.5-300 روپۍ کیلو ښه ماشاءالله دا وګورئ دا سیو دی بهترین سیو سوروالي نه به تاسو ته اندازه شوي او دا د جوسو ډک سیواني ښه کابلي چې کوم سیو وي ملګري تاسو ته ډېره ښه خبره او که ډېر ښه فرق یې پکې تاسو ته چې ډېر ښکاره کړو چې هغه شګون وي او په دې کې جوس زیات وي مچه به یې تا دا دومره زیاته کیله ماشاءالله وایشته که نه دا ته چېرته وړي بیا دا خو زموږ د ټوک کار د دکاندارانو له ورکوب ښه ته بېپاري ښه بیا دلته کې داسې مطلب دا بولي چې ختمه شي بیا نور مالونه تاسو نه خلک علي که نه او چې اول زموږ سره خپل دکانداران د هغې د ورکوب ښه تړلي دکانداران دي ښه دا دوی سره چې دی تړلي دکانداران وي دوی دلته کې مالونه والي بولي څه ټایم شروع کېږي دلته کې بولي سهار 9 بجې شروع 9 بجې دا وخت زه پېښور منډۍ کې د فروټ منډۍ کې موجود یم کم چې کلا منډۍ ته مخامخ ته که نه نو بالکل دا تازه صورتحال ستاسو د وړاندې دا په څو خرڅ شو ځوانه 750 روپۍ باندې دا وږې خرڅ شو له خیره سره السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم موجود یم په پېښور کې کلا منډۍ ته مخامخ فروټ منډۍ ده نو هغې ته زه ور روان یم او بالکل د سر نه مې چې دی ویډیو سټارټ کړه او دا چې دی مین ګیټ دی د منډۍ له خیره سره اوس به مونږ ور انټر کیو ښه نو دا وخت چې دی سحر وختي دی دلته مونږ څه کار پسې راډیو ما سره کاري بلال مو نو ما چې دا ویډیو هم د دې چې دی ستاسو په خدمت کې پیش کړم او تاسو ته منډۍ وښیم چې څنګه پروګرامات پکې سټارټ وي دا وخت سهار وختي دی که نه دلته کې د مختلفو علاقو نه خلک هم رالي ګورئ ډېر زیات رش وي سهار وختي کې ځکه په کلو کې د خلکو واړه دوکانګي وي چا ګاډۍ لګولي هغه دلته نه چې دی مال علي هولسیل دلته کې مالونه میلاویږي دا وخت د کیلو بولي چې دی هغه هم سټارټ وي او منډۍ ته دا وګورئ مالټه هم را رسېدلې ده له خیره سره دا وګورئ مالټه چې دی په مزه شروع شوه خو د مالټو چې دی بیا ډېر قسمونه دي نو دا راته پته نشته چې دا پکې کوم قسم مالټه را رسېدلې ده دا له خیره سره د منډۍ صورتحال املوک هم را رسېدلي دي دا وګورئ دا املوک سټارټ شو او دا ښایسته ښایسته یې لګولي دي ګاک دا اټریکټ کولو دپاره دا وګورئ جي مختلفې مارکې دي د مختلف ځایونو دي د مختلف باغاتو دي دا ورپسې چې دی انګور له خیره سره وګورئ مالټه هم سټارټ شوې ده دښکه وګورئ جي زه به داسې د کیلو یو ځای ته ورځم هلته کې بولیانې کېږي نو د هغې نه چې دی مونږ به چې کله کالج نه راتلو دې ته به مونږ لږ ډېر ولاړو نو زاړه یادونه هم تازه کړي او تاسو ته به هم وښیم چې ریټونه څه چلیږي دا وګورئ له خیره سره دا مختلف قسم انګوران دي دا وګورئ جي دا ګول دي او دا څه ورسره اوږده دي نو نامې خو خیر ما ته نه راځي خو تاسو یې وګورئ جي دا وګورئ دا ډېر زبردست املوک ماشاءالله په څومره وروره 1000 روپۍ دا په 1000 روپۍ پیټۍ ده دې نه لاندې بله خانه همداسې وي که نه ښه دا وګورئ چې دا په 1000 روپۍ پیټۍ یو کتونکو دا وخت چې دلته کې ګاډي رالی دي مزدې رالی دي او په هغې کې سیوان پراته دي وګورئ مختلف ځایونو کې او ګاک ورته ولاړ دي د چا چې څومره پکار وي نو بس د هغې مطابق چې دی هغوی مال دلته نه اخلي بیا یې کلو علاقو ته وړي دکانداران واړه بېپاریان یې هغوی یې علي دا وګورئ مال
سار وختي کې چې دی په هر شیز باندې بولی کیږي. ښه کتونکو دلته هر قسم فروټ چې دی ملاویږي. دا وګورئ ډېره زیاته غټه منډی ده. تاسو کتی شئ په هغه سیډ ورسره نور هم داسې غټ غټ ځای نه دي او په دې کې هر قسم فروټ پراتی. نو بس د ګاګ چې کوم فروټ پکار یا هغه ځایونو ته ځان رسوي سحر وختي دی او بیا چې دی هغه فروټ علي چې څومره هغوی ته مطلب ضرورت وي که نه نو بیا یې کلو علاقو ته وړي دغه کسې. دلته که درته زه ووایم د انګور یو پچی په څو ده ځوانه؟ 1350 باندې دا یو پچی شوی ده. وګورئ جي دې کې څومره کیلو وي؟ 9 کیلو چې دی په دې کې انګور وي او دا په 1350 روپۍ داسې مزدوري جوړئ. څومره به جوړئ ستا په خیال؟ دا 2-2.5 روپۍ کې ښه یو پچی چې دی 2-2.5 روپۍ مزدوري جوړئ په 1350 روپۍ او دا 1500 روپۍ کوي. دین هم لږ زیات خیر. په دې کې 9 کیلو چې دی انګوران دي نن ریټ ښه چلیږي. نور کله څه ریټونه یې ولې؟ دې کې ښه شی اوس په 2200. دا کم قسم دی نوم یې درځي؟ ښه دې کې بیا قسمونه دي انګورانو کې قسمونه. کیله څه حساب سره ده؟ کیله بس 80-90 روپۍ درزن. ښه 80-90 روپۍ درزن چې دی پروزي. دلته کې بولی کېږي هلته تاسو ورولمه ډېره ښایسته کیله ده. وګورئ چتري دې ته وایي. دا چتري کومه کیله دا په ښه شي ډېره. ښه دلته کې بولیانې کېږي هلته هم تاسو ورولم چې تاسو ته یې وښیم. تونکو دلته راته بله هم ویل غواړم سار وختي دی که نه دلته کې بولیانې شروع دي. دغه وګورئ مخامخ چې دی څه ځوانان لګیا دي په سرونو باندې وږي ایښي دي. په دې باندې چې دلته بیا بیپاریان ګاک ماک ولاړي نو چې چا څومره ضرورت وي د هغې مطابق چې دلته بیا کیله دی علي. دا وګورئ ماشاءالله دا کیلې ته وګورئ دلته کې بولی شروع ده. ښه دا وخت بولی کېږي نو بس کسان ورته ولاړي دغسې مختلف ځایونه په دې منډی کې چې دی شته دی. بیل بیل بیپاري چې دی ځان ته بیل ځای جوړ کړی دی او ورسره یې چې دی مال پروت یې سټور کړي وي. نو بالکل هغې مطابق چې دی دلته بیا څه ځوانان وي ورسره هغوی په سرونو باندې وږي رالي او ایز ا سیمبل دلته کې چې دی ګرځي. بیا چې ګاک خوښ شي نو د هغې مطابق چې دی په هغې باندې ریټ اچولی کېږي چې په هغې یې خوښه وي نو هغه اخیستلی کېږي. دلته کې دا کیله تاسو وګورئ له خیر سره. دا په 650 روپۍ باندې دا وږی خرڅ شول. خیر ښه جي دا وګورئ دا په 650 روپۍ باندې دا وږی خرڅ شولو. دې نه به تاسو ته اندازه لګېدلي د کیلې د ریټونو. داسې نور وږي به زه تاسو سره شیر کوم چې یا په څه ریټ کې خرڅېږي تاسو ته به پته ولګي چې څه ریټونه دي د کیلې. دا وخت زه پېښور منډۍ کې د فروټ منډۍ کې موجود یم کوم چې کلا منډۍ ته مخامخ ته که نه نو بالکل دا تازه صورتحال ستاسو د وړاندې. دا په څو خرڅ شو ځوانه؟ 750 روپۍ باندې دا وږی خرڅ شوله. خیره سره داسې نور ګڼ شمېر ځایونه هم په دې منډۍ کې موجود دي. زه به کوشش کوم چې هلته ورشو او د مختلف فروټو ریټونه چې دی تاسو سره په دې ویډیو کې وړاندې کېدم مخې ته کېدم. نو راځئ ملګرو داسې نور ځایونو ته هم ویزټ کوو له خیره سره. د هندوانو وخت خو نه دی خو دا وخت په دې سودکي کې مخامخ که تاسو وګورئ هندوانې هم پرتې دي او ماشاءالله ډېرې ښایسته او تازه هندوانې ماته ښکاري. رنګ ته تاسو وګورئ جي فرش. نن سبا یې څه ریټونه به د دې چلیږي؟ دا ګران 90 روپۍ 150 روپۍ کیلو چلیږي. ښه 150 روپۍ کیجي چې دا هندوانه ده ماشاءالله. د دې سایز ته تاسو وګورئ ډېر ښایسته غټې هندوانې دي او د ټیسټ خو خیر ماته پته نشته دی ځکه ما په ړومبي ځل دا هندوانه هم صحیح کړله خو ماشاءالله دې سایز ته وګورئ ډېرې صحتمند او ډېرې ښایسته هندوانې دي. 150 روپۍ کیلو چې دی دا میلاویږي. دې کې دا یو هندوانه زه تاسو ته ښودل غواړم. دا وګورئ جي ماشاءالله جی ماشاءالله ډېرې ښایسته او غټې هندوانې دي او نوم خو یې ماته نه راځي خو دا لږ ډېر معلومات و دا مې تاسو سره شیر کړل. 750 روپۍ نیپه کیلي تاسو کتی شئ جی ماشاءالله. دا رور چې دی دا کیلې اغشتې دي. ښه دا کیله چې دی دا رور علي نوم دې څه دی بهجانه ډومبې؟ احمدشاه بهي تا دا دومره زیاته کیله ماشاءالله وایشته که نه دا ته چېرته وړي بیا؟ دا خو د ټوک کار د دوکاندارانو لی ورکوو. ښه ته بیپاري ښه بیا دلته کې تاسو مطلب دا بولي چې ختمه شي بیا نور مالونه تاسو نه خلک علي که نه؟ او چې اوس زموږ سره خپل دوکانداران دي هغوی له ورکوو. ښه تړلي دوکانداران دي
خا دا دای سره چې دی تړلي دکانداران وي دی دلته کې مالونه والي بولي څه ټایم شروع کېږي دلته کې پولیس سهار 9 بجې شروع 9 بجې او د کیلې ریټونه ښه دي که نه ګرانه ده یاره ګرانه ده کېږي ګرانه ده ښه او دا پورې لویږي تقریبا 100 پورې 100 پورې درځنه او هر ورځ بیل ریټي که نه دا یو شان دا مخالف ریټونه دي ډېر ریټ نو دري ښه په کیله کې د کوم ځای کیله مشهوره دا خو د خلکو ته پته نشته خیر تاسو ته به علم وي که نه پنجاب سایډ راځي سند نه راځي کېله سند سایډ کېله راځي نو ښه دې چتري به کیله باره کې راته یو لږ شانتي ووایه کېله ارزانې جي خو هغه رسي نه دا چتري ولې داسې شي دا خوړي نه ورځ چې په زیات ټول دا چتري شي ستاسو نوم سره او نمبر هم ورته ووایه که څوک رابطه را سره کول غواړي مچا نوم دی نمبر هم سره 0316 95 58 300 که څوک درته رابطه وکړي کیلې لپاره ګزاره ورسره کوه دا وګورئ دا احمدشاه رور چې دی دا کیلې اغوښتي دي ماشاءالله دې بولی ته چې دی ولاړ دی له خیره سره اوس داسې مخ پر لزو نور ځایونو ته به هم ویزټ کوو تاسو ته به چې دی په ویډیو کې هم وړاندې کوم چې تاسو یې هم وګورئ راځئ چې دا منډۍ کې مونږ لګیو دلته کې دا یو بله بولي هم شروع دا وګورئ دا په مخه داسې بولیانې چې دی شروع وي ځایونو په ځایونو باندې چې دی سټورونه لګېدلي د کیلې او هر ځای کې چې دی بولیانې په دې باندې بیا کېږي نو د هر ځای چې دی مختلف ګاک وي هلته کې بیا ولاړي او هغه مالونه چې دی دا وګورئ دلته کې هم بولي شروع ده له خیره سره ځای په ځای چې دی بولیانې شروع وي دی خوا د املوکو یو غټ ځای جوړ دی او دلته کې ګاک راټول دی دلته مالونه اړي جي دا وګورئ لږ لار را قربان دا وګورئ دا اوس سوزکې ډکوي مالونه خلکو اغوښتي دي که نه نو هغې نه بیا ګاډي ډکوي چې د کوم ځای وي بس هلته کې بیا مالونه رسوي دا وګورئ دلته هم د کیلې بولي چې دی شروع ده له خیره سره په 1400 دا وږی خر شو دا وګورئ دا په 1400 روپۍ ماشاءالله کیلې ته تاسو وګورئ او دې وږي ته وګورئ ماشاءالله جی ماشاءالله امیر صاحب دا په څو شو دا چاڼه 1350 روپۍ باندې ریټونه وګورئ ښه 1150 کې دا وږی خر شولو دا وګورئ جی 1100 1500 ماشاءالله دا وګورئ دا ریټونه دي بس د کیلونو تاسو ته چې دی ستاسو د وړاندې دي د کیلې څه داسې قسمه ریټونه دي او ځایونو په ځایونو باندې چې دی بولیانې شروع دي له خیره سره دا وګي ماشاءالله وګورئ ډېر صحتمند او ډېر ښکلی وګی دی ماشاءالله مختلف قسم سیوان هم پراته دي امیر صاحب دا قسمونو نامې درته درځي دا کوم قسم دی مارلینګ کابلې او دا یو دا کوم ځینه راځي کویټې نه او دا دام کویټې نه دام د کویټې سیو دی دام د کویټې سیو دی او دا کابلې دی دې کې ګران کوم دی امیر صاحب دا یو دا کویټې والا چې دی دا ګران دی ښه ماشاءالله جی ماشاءالله دا وګورئ خیره سره دا ټول سیو دی وګورئ دا پیټی ډکې دي ښه دا وګورئ جی دا سیو دی ښه ماشاءالله او دلته کې دا ګاک ورته راټول دی په دې باندې بولیانې لګي بیا دا لکه دا بولي لګي ښه دا بولي لګي چې چا مالونه خوښ شي هغه بیا علي او دا کسان ورسرې چې دی ګرځي ګاک دی او د مختلفو علاقو سیوان چې دی دلته کې پراته دي نو سیمپل یې لګولي او هغې باندې چې دی بیا بولیانې کېږي نو بس خلک دی د مختلفو ځایونو نه خلک رالي دکانداران رالي هغه بیا دلته کې مالونه خوښوي او چې خوښې شي بیا کم ریټ شي بیپاري لګولي نو په هغې باندې لیجي
دلته بیا مزدوران هم شته هغه ورپسې چې دی سنبالي غټ پیپاریان پکې هم وي کله چې بولی بند شي نو بیا چې دی هغه سره مالونه ډیر وي د کلیو علاقو نه چې خلک راځي نا وخته چې څوک راشي نو هغه چې دی بیا دلته نه مالونه لري او پرچون باندې په کلیو علاقو کې چې دی خرڅي دا وګوري لکه دا کوم ځای سیو دی وروره دا کویټا دا سیو د کویټې ډیر مشهور دی کنه افغانستان یار باچاجي دلته زموږ د پاکستان یې د کویټا زیات د کویټا سیو چې دی ډیر زیات مشهور دی کې خوبي سره کویټا آو دا د جوس ترور مې ها جوس وبل راوینته ها جوس پکې ډیری کابلې سیو چې دی شګن وي او دی کې جوس ډیر وي دا وګورئ ماشاءالله د دې پیټه ریټ څه دی اوس د دې پیټه 2600 روپیا چې دی د دې ریټ ته دی کې څومره مال به دا 12-13 کیلو سه دې کې سم مزدوري جوړیږي چې تاسو نه یو کس دي څومره به چې جوړیږي دا غي 2.5-300 روپۍ کیلو ها ماشاءالله دا وګورئ دا سیو دی بهترین سیو سوروالي نه به تاسو ته اندازه شوي او دا د جوسو ډک سیوانی ښه کابلې چې کم سیو وي مرګري تاسو ته ډېره ښه خبره او که ډېر ښه فرق یې پکې تاسو ته چې ډېر ښکاره کړو چې هغه شګون وي او په دې کې جوس زیات وي خدا له خیره سره وګورئ دا امیر صاحب دې ته څه نوم علي شکوترا ګلګل ورته ویلی شي دا شوګر دپاره ډېر زیات ښه او دا د کوم ځای نه دا وخت رالی دي سرګودي نه چې دی دا رالی دی ګلګل ورته ویلی شي وینم نری کوي او بل چې دی شوګر دپاره هم ښه دي د دې بوجګي ریټ څه دی په 400 شوي دي په 4.5 ریټ دی او دې کې څومره کیلو وي ښه 24 دانې په دې کې وي دا وګورئ ماشاءالله ریټ یې بیا ووایي څو ریټ یې دی 4.5 باندې دا بوجګې میلاویږي ماشاءالله جي وګورئ دا چې دی سرګودي نه دا وخت رالی دي مانډۍ کې موجود دي